د یادې غونډې په پیل کې خوست ولي الحاج مولوي عبدالقیوم روحاني د کابل مرکز ته د خپل سفر د جریان په اړه معلومات وړاندې او هم یې د امیر المؤمنین شیخ حفظه الله شفاهي هدایات او لارښوونې مسؤلینو سره شریکې کړې. ښاغلي روحاني ویل د شل کلن مقدس جهاد هدف د یوه سپېڅلي اسلامي نظام راتګ و چې خوش بختانه هدف ته ورسېدو، خو د یاد اسلامي نظام ساتنه او د اسلامي نظام رښتینی حقانیت ولسونو ته وړاندې کول زموږ د ټولو ګډه وجیبه ده. خوست ولي له مسؤلینو وغوښتل چې په پوره شفافیت او صادقانه ډول خپل مسؤلیت ترسره او ولسونو ته وړ خدمات وړاندې کړي. دغه ورځ ناسته کې د اجنډا مطابق د شفافیت او د خلکو شکایتونو د رسیدو په موخه په تدارکاتي کمیټه کې د امر بالمعروف نماینده ګډون تایید شو. د دویمي واحدونو مسؤلینو ته پولي صلاحیت د اداري ناستې د پریکړې له مخې په معاشاتو او روغانیاتو کې مکمل او مصارفاتو کې د 40,000 افغانیو پورې صلاحیت ورکړل شو. دغه ورځ پریکړه وشوه چې ټول ادارات د روغانیاتو په برخه کې د امیر المؤمنین د حکم په اساس خپل قراردادونه د نفت او غاز ادارې سره ترسره کړي. د نفت او غازو مدیریت د نفتي او غازي مایع د ذخیرو د 13 جریبه ځمکې تعیین په موخه هم ګډه کمیټه وټاکل شوه. په یاده ناسته کې په یو شمېر نورو موضوعاتو هم ګډ تفصیلي بحث ترسره او په اړه اړینې پریکړې ترسره شوې.